بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترمو لیدونکو، دویمه هفته ده. د دې هفتې موضوع ده د ثقافت اسلامی سرچینې یا منابع او د اسلامی ثقافت اهداف یا موخې. په دې باندې نن بحث کوو. زموږ د لوړو زده کړو وزارت د کاریکولم مطابق دا د دویمې اونۍ درس دی. ثقافت اسلامی لکه څنګه چې مخکې د هغې هغه اهمیت او هغه تعریفات تیر شولو، د ثقافت اسلامی سرچینې یا منابع په عربي کې ورته مصادر وایي. یعنې ثقافت اسلامی به د کوم ځای نه اخلو، هغه کومې سرچینې لري. عموم د علماء کرامو د ثقافت اسلامی دپاره درې مهمې سرچینې ذکر کړي دي. اوله سرچینه یا اول مصدر چې موږ د ثقافت اسلامی اخلو او د هغې نه استفاده کوو هغه قرآن کریم دی. قرآن کریم هغه کتاب دی چې الله تبارک وتعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او هغه موږ ته په تواتر باندې را رسېدلی دی. دا کتاب چې د دې په مقابل کې نه مخکې نه وروسته هیڅ یو کتاب هغه دې ته ودرېدلی نه شي او دا به تر ورځ د قیامته پورې د مسلمانانو دستور او قانون وي. په دې کې د ثقافت اسلامی یا د اسلامی چې څونه احتیاجات دي، د اسلام چې څونه ضرورت دي، څونه احکام دي، هغه په دې کې راغلي دي او مسلمانان د دغه کتاب نه دغه احکام او دغه معاملات او دغه نور څونه احتیاجات چې دي د روزمره ژوند احتیاجات دي هغه ترلاسه کوي. قرآن کریم لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی فرمایي رسول صلی الله علیه وسلم ته کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. دا کتاب مبارک کتاب دی، ما د دې دپاره نازل کړی دی چې د دې په آیاتونو او احکامو کې سوچ او فکر وکړی شي او د دې نه استفاده وکړی شي. نو هر هغه څوک چې په دې کتاب باندې عمل کوي، الله تبارک وتعالی هغه قوم ته سرلوړي په نصیب کوي، هغه اوچتوي. او هغه څوک چې د دې کتاب مخالفت کوي، د دې د احکامو نه سرغړونه کوي، هغه الله ذله کوي. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې فرمایي ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین. الله تبارک وتعالی په دې کتاب سره ډیر قومونه هغه اوچتوي او هغه څوک چې مخالفت کوي هغه ښکته کوي، هغه ذلیله کوي. نو قرآن کریم زموږ او ستاسو د ثقافت اسلامی اولنی مصدر دی او په دې کې زموږ د دین ټول احکام هغه راغلي دي او د هغې نه باید ټول مسلمانان استفاده وکړي. دویم مصدر د ثقافت اسلامی یا دویمه سرچینه د ثقافت اسلامی هغه نبوي سنت دی. نبوي سنت د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې اطلاق کیږي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه په خفي وحی باندې موږ ته را رسېدلې ده. نبی صلی الله علیه وسلم وایي الا انی اوتیت القرآن ومثله معه. خبردار ما ته قرآن کریم راکړی شوی دی او د دې په شانته نوره وحی چې هغه احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دي. د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث چې دي دا د قرآن تشریح ده. په د قرآن احکام چې هغې کې هر څونه اجمالات چې راغلي دي، هغه مجمل احکام چې راغلي دي، هغه نبی صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې هغه عملی تشریح کړي دي او خلکو ته ښودلي دي. نو قرآن کریم سنت نبی صلی الله علیه وسلم سنت یا احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا زموږ د ثقافت اسلامی دویم مصدر یا دویمه سرچینه ده چې موږ د دې نه ثقافت اسلامی اخیستلی شو او د دې نه چې کوم احکامو ته مسلمانانو په خپل ژوند کې ضرورت لري هغه د دې نه استفاده کولی شي. د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو چې سنت پکې وارد شوي دي، احادیث پکې وارد شوي دي، بېشماره ډېر کتابونه لري. د ټول نه مشهور دغه 6 کتابونه دي
چې هغه صحیح البخاري دی او صحیح مسلم دی او سنن ابي داود دی، سنن ترمذي دی، سنن ابن ماجه دی او سنن نسائی دی. دغه شپږ کتابونه مهم کتابونه دي چې کتب السته ورته هغې اطلاق پې کېږي. د دې نه نور مصادر هم د سنت موږ لرو، هغې ته مسانید وایي، لکه د امام احمد بن حنبل مسند، د امام شافعي مسند، د ابي اعلی مسند، داسې نور. همدارنګې نور کتابونه موږ هم لرو، لکه د امام شافعي سنن چې دی، د امام مالک موطا چې ده، د امام ابو حنیفه مسند چې دی. دا د علم حدیث هغه اهم مصادر دي. موږ کولی شو چې د دې ټول نه په ثقافت اسلامي کې په دیني پوهه کې استفاده وکړو. سنت د نبی صلی الله علیه وسلم هغه په درې قسمه دي. کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه احادیث موږ ته وارد شوي دي هغه په درې قسمه دي. اولنۍ درجه هغه صحیح احادیث دي چې په هغې باندې استدلال او حجت کول دا بالکل په اوله درجه کې دي. دویم درجه چې دا هغه حسن احادیث دي چې هغه هم د استدلال وړ دي. دریم داسې احادیث د نبي صلی الله علیه وسلم وارد شوي دي چې هغه ضعیف دي. علماو د هغې بیان کړی دی په کتابونو کې چې اوس د وضاحت دپاره وخت کم دی، نو هغې باندې استدلال نه کېږي. نو دې وجې نه الله تبارک وتعالی د نبي صلی الله علیه وسلم د سنت د باقي پاتې کېدو او د هغې د حفاظت دپاره الله داسې علما په خپل هر وخت کې داسې پیدا کړي دي چې د دې سنتو حفاظت یې کړی او دی چڼ کړي دي او موږ ته په ډېر ښه طریقه باندې را رسېدلي او روښانه کړي دي چې کوم احادیث ضعیف دي او کوم احادیث صحیح دي او کوم حسن دي. په دې دوو باندې احتجاج کېدلی شي، حجت استدلال پې نیولی شي، اما کوم چې ضعیف دي هغې باندې استدلال نشي کېدلی. نو زموږ د ثقافت اسلامي دویمه سرچینه د هغه احادیث دي، خو موږ به عبارت د دې نه واخلو چې هغه صحیح احادیث یا صحیح او حسن احادیث چې په هغې باندې استدلال کېدی شي. اما کوم چې ضعیف احادیث دي یا نور د دې نه وړاندې چې کوم وروسته راځي موضوعات هغه ضعیف او د ځانه جوړ شوي خبرې دي، هغې باندې استدلال کول جایز نه دي او هغې باندې احکام بنا کول یا د احکامو نه هغې نه احکام را ایستل هغه هم جواز نه لري، ځکه چې د الله دین دا په قوي طریقه باندې موږ ته را رسېدلی دی، نه په ضعیفه طریقه باندې. وذلک الدین القیمه. دریم مصدر زموږ د ثقافت اسلامي هغه چې دی هغه د صحابو اقوال دي، صحابه کرامو اقوال دي، د تابعینو اقوال دي، نور د علماء کرامو اقوال دي، ائمو اربعو اقوال دي. د هغې نه هم موږ په ډېرو مواردو کې استدلال کولی شو او د دینی مسایلو دپاره د وضاحت دپاره او د هغې د تشریح دپاره هغوی د هغې اقوالو من استدلال کولی شو، د هغې د اقوالو نه استفاده کولی شو، ځکه چې دغه علماء کرام خاصتا دا د خیر القرون هغه د نبي صلی الله علیه وسلم نه وروستنی قرن چې صحابه کرامو دی، بیا د تابعینو دی، بیا د تبع تابعینو دی، ته خیر القرون وایي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهترینه زمانه هغه زما زمانه ده او هغې پسې دویمه درجه کې هغه د هغې پسې چې کومه زمانه راځي یعنې تابعینو زمانه، او دریمه د اتباع التابعین چې دې کې د څلورو مذاهبو امامان هم پکې راځي. نو دې ته خیر القرون خلق ویل شوي دي، ځکه دا زموږ دپاره د دې اقوال د دې زرینه اقوال زموږ د ثقافت اسلامي دپاره یوه اساسي منبع ده، ځکه چې هغوی د الله په د الله د دین د حفاظت دپاره ډېر کوششونه کړي دي او دا مسایل د دین د هغوی شرحه کړي دي او موږ ته ډېر په ښه کیفیت سره را رسولي. د هغوی د خپل فهم او د استنباط مطابقه هر یو د خپل وس مطابق د دین د مسایلو نه، د دین د احکامو نه یا د قرآن او سنت د استنباطات کړي او هغه اوس په کتابونو کې هغه مدون دي، لیکل شوي دي او موږ ته را رسېدلي دي. نو هغه زموږ د ثقافت اسلامي درېیمه سرچینه ده. باید زموږ محترم محصلین او استادان هم دوی ته د ثقافت اسلامي د شرح یا د هغې د توضیح دپاره باید دې باندې هم رڼا واچوي او دې نه هم استفاده وکړي، ځکه چې دین دا
چې کوم په دې ښایسته طریقه باندې موږ ته رارسېدلی دا ټول د دغې علماو جهود دي او د دغې علماو هغه خدمتونه دي چې دین یې ډېر په منظم شکل او منضبط شکل باندې موږ ته رارسولی دی. الله دې پرې ورحمېږي. د دې نه وروسته بیا ځینې نور سرچینې هم هغه ذکر کوي چې هغه صحیح قیاس دی یا نور مصالح او مفاسد او مصالح مرسله بعضې علما ذکر کوي، خو هغه ټول په دې کې راځي ځکه چې هغه د دغه مصالح او مفاسد چې موږ نظر ورته وکړو نو هغه هم د احادیثو په رڼا کې هغې ته نظر کیږي. نو هغه همدې ته کیږي ځکه د اصلي مصادر دغه درې واړه چې دي دغه نور فرعي مصادر چې دي هغه همدې ته راجع کیږي او د دې نه ماخوذ دي او په دې کې داخل دي. دا و زموږ د ثقافت اسلامي هغه سرچینې یا ماخذونه یا په بله اصطلاح باندې هغه مصادر چې موږ د ثقافت اسلامي د دې نه اخیستلی شو او د دې نه استفاده کولی شو. دویمه موضوع چې زموږ دا هغه د ثقافت اسلامي موخې، موږ د ثقافت اسلامي مضمون چې لولو ثقافت اسلامي مضامین چې په دې عصري ښوونځیو کې لولو د دې نه څه اهداف او څه موخې موږ لاسته راوړو او د څه دپاره یې لولو، هغه کوم اهداف دي. ځکه هر شی محترمو لیدونکو چې یو کار چې یو سړی کوي هغې کې دپاره خپل هدف وي. موږ یو ښوونځي ته راځو هغې کې درس وکړو، هغې ښوونځي که جورنالیزم ته راځو، که طب ته راځو، که شریعت ښوونځي ته راځو، که د ادبیاتو ته راځو، هغې کې موږ خپل هدف لرو چې هغه هدف ته ورسېږو چې کوم دپاره دا ښوونځی تاسیس شوی دی. نو د ثقافت اسلامي اهداف هم د دې دپاره دي چې دا د محصلینو چې کوم د ښوونځیو کې درس وي باید دغه د ثقافت اسلامي چې کوم اهداف دي دا لاسته راوړي. اول مثلا د ثقافت اسلامي هدف دا دی، اساسي هدف دا دی چې زمونږ محصلین زمونږ ځوان نسل هغه د اسلام صحیح عقیده هغه زده کړي او په هغې باندې پوه شي تر څو په خپل ژوند کې عملي کړي. د عقیدې اهمیت وروسته راځي. عقیده دا د ټولو علومو اساس دی او بنسټ دی. کله چې د انسان عقیده په الله باندې مضبوطه شي، د الله سره تعلق برابر شي، نو هغه ټول رستني مسایل چې دي هغه په دې باندې بنا کېږي، دی اساس دی، هغه په دې باندې وروسته که د سړي عقیده برابره نه وي، عقیده درسته نه وي، نو هغه نور ټول څونه مسایل یا ټول عبادات چې کوي هغه هباء منصوره یعنی بېهوده او بې فایدې دي، ځکه چې دا اساس دی. دې وجه نبي صلی الله علیه وسلم په عقیده باندې ډېر ترکیز کړی دی. تاسې وګورئ د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند ته چې 14 کاله په مکه مکرمه کې د دعوت په سلسله کې صرف عقیدې ته دعوت ورکړی و، نور هلته کوم فرعي او فقهي مسایل نه و، نور احکام د دین نه و، نه د مانځه دعوت و، نه روژې دعوت و، نه زکات دعوت، نه حج دعوت، نو صرف عقیدې ته اصلاح کړی. دا دې دا موږ ته راښيي چې عقیدې باندې انبیاء علیه السلام خاصتا زموږ خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم څونه په دې باندې ترکیز کړی دی او دای موږ ته په ډېر وضاحت سره بیان کړل چې د دین اساس هغه عقیده ده، باید دا په الله باندې منځي وجنه رسول الله تبارک تعالی قرآن کې فرمای ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. د حقیقت سره موږ په هر امت کې پیغمبر لیږلی دی د دې دپاره ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، چې تاسې د الله عبادت وکړئ او طاغوت د بندګۍ نه مچ. طاغوت هر هغه چې د هغې هر هغه شي ته ویل کېږي چې د الله نه ما سوا د هغې عبادت کېږي، که هغه ګټې دي، بوتان دي، ونې دي، هغه انسانان دي، که په هر شکل وي د الله نه ما سوا چې د هر شي عبادت کېږي هغې طاغوت ویل کېږي. نو دې وجې الله ته ویل فاجتنبوا طاغوت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، د الله عبادت وکړئ او طاغوت د بندګۍ نه ځان وساتئ. نو دا موږ ته راښيي چې زموږ د دې ثقافت اسلامي اولنۍ موخه دا ده چې دغه زموږ دا ځوان نسل په اسلامي صحیح عقیده باندې پوهه شي او دا په خپل ژوند کې عملي کړي. دویم هدف زموږ د دې ثقافت اسلامي هغه دا دی چې زموږ دا ځوان نسل، زموږ دا د ښوونځیو محصلین د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سیرت باندې پوه شي او د هغه ژوند هغه په بشپړه توګه باندې وپېژني او بیا د هغې نه هغه په خپل ژوند کې عملي کړي. د دې وجې نه سیرت
د نبی صلی الله علیه وسلم یا نبوي سیرت د دې مقصد دا نه دی چې صرف منګه د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش او یا د هغې د زندګۍ کیسې بیان کړو. نه، نبی صلی الله علیه وسلم سیرت د دې لپاره چې زده کړو او بیرته د هغې نه عبرتونه او درسونه واخلو، بیرته هغه په خپل د ژوند کې عملي کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم دې دنیا کې څنګه زندگی کړې ده، په کور کې څنګه زندگی کړې ده، بهر څنګه زندگی کړې ده، د ګاونډي سره څنګه زندگی کړې ده، د عامو خلکو سره څنګه زندگی کړې ده، د غیر مسلم سره څنګه زندگی کړې ده، ځکه دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د هغې موږ نمونې لرو. نو دې وجې نه زموږ ګران محصلین باید دې ته متوجه شي چې نبی صلی الله علیه وسلم سیرت چې موږ لولو په دې عصري مضامینو عصري پوهنځیو کې د هغې هدف هم دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ژوند باندې پوهه شو، د هغه سیرت یاد کو، بیا په خپل ژوند کې عملي کو، د هغې نه درسونه او عبرتونه واخلو. دریم هدف زمونږ د دې ثقافت اسلامي هغه دا دی چې موږ باید د عبادت په مفهوم باندې پوه شو. عبادت دوه مفهوم لري، یو مفهوم خاص دی او یو مفهوم عام دی. مفهوم خاص دا معنی چې عبادت لکه مونځ شو، روژه شوه، زکات شو، حج دی، هغه مفهوم خاص دی چې دا مشهور عبادتونه دي چې موږ منې الله تبارک تعالی په هر مسلمان باندې الله تبارک تعالی فرض کړي دي. مونځ الله تبارک تعالی په انسان باندې په ورځ کې 5 وخته فرض کړی دی. روژه الله تبارک تعالی په انسان باندې په کال کې 1 ځل فرض کړی دی، میاشت رمضان کې. زکات الله تبارک تعالی په اغنیاو مسلمانانو باندې په کال کې 1 ځل فرض کړی زکات. همدارنګې حج په اغنیاو مسلمانانو باندې الله تبارک تعالی په عمر کې 1 ځل فرض کړی دی. اما نور چې کوي او نور چې صدقه ورکوي، زکات که حج کوي، هغې نه ما سوا هغه نفل ګرځي. دا هغه خاص مفهوم دی چې دا معلوم دی. یو عام مفهوم دی چې هغه هر کار چې په هغې کې ښایسته اراده وشي، ښه نیت وشي، هغه عبادت ګرځي. د هغې مثال لکه مثلا موږ ډوډۍ خورو، ډوډۍ انسان ضرورت ورته لري، خو دا ډوډۍ خوري او دا نیت وکړي چې دا زه د دې دپاره کومه چې زه پې د الله عبادت دپاره قوي شم، نو هغه ډوډۍ خوراک دته اجر ورکړي. همدارنګې نبی صلی الله علیه وسلم یو ډیر دقیق مثال د دې لپاره ښودلی دی. یو صحابي راځي نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیا یو زموږ نه چې کله خپل اهل ته راتګ کې شهوت پوره کوي، اله په دې کې دې کې اجر شته که نشته؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نعم فيه اجر، یعنې ستا دپاره په دې کې اجر شته. بیا ورته د دې تعلیل ښیي ارأیت لو وضعتها فی حرام، آیا ته ما ته خبر راکړه که چېرته دا دې په حرام کې دا خپل خواهشات دې خپل شهوت دې د حرامو طریقې نه پوره کولی، آیا په دې کې تاله ګناه شته که نشته؟ هغه ویل شته. نو ګوره چې سړی خپل اهل ته راتګ کوي د دې دپاره چې خپل هغه شهوت په شرعي طریقه باندې پوره کړي، الله تبارک تعالی په دې باندې اجر کوي. نیت دا دی چې زه دې وجه نکاح کول دا دغه مقاصد دپاره چې زه صالح او نیک صالحه بچي ولرم چې زما نه وروسته هغه صدقه جاري، لکه څنګه چې حدیث شریف کې راځي او صدقه او ولد صالح يدعو له، صدقه جاري باره کې راځي. یعنې دا د دې لپاره نو هر شي کې هر کار کې چې نیت او اراده ښه وه، الله تبارک وتعالی هغه عبادت ګرځي، او چې اراده پکې بده وه هغه ګناه ګرځېږي. نو دې وجه نه د عبادت هغه عام مفهوم باید زموږ ګران محصلین په دې باندې پوه شي چې دا د عبادت 2 مفهوم لري، یو خاص مفهوم دی، یو عام مفهوم دی. باید موږ په دې ثقافت اسلامي کې باید په دې عام مفهوم باندې پوه شو تر څو چې موږ څونه کارونه کوو. اوس مثلا زه د یو پوهنځي ته مثلا د ادبیاتو پوهنځی دی یا د ژورنالیزم پوهنځی دی، یو محصل راغلی د ژورنالیزم پوهنځي کې هغه درس وایي. موږ وایو چې د اول تر اوله ته دا خپل نیت اصلاح کړه. دې پوهنځي ته چې راغلې ته به دا نه وایې چې دا پوهنځی ووایم تر دې چې یو شهادتنامه واخلم یا ډیپلوم واخلم او په هغې باندې وظیفه، نه، ته به وایې چې دا ژورنالیزم پوهنځی وایم یا د ادبیاتو پوهنځی وایم. هدف مې دا دی چې دا مسلک یاد کړم او د دې په سبب باندې خپل دین ته او خپل وطن ته هیواد ته خدمت وکړم. نو نیت صحیح شو، الله تبارک تعالی په دې باندې اجر کوي. لکه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې اگر ضعیف دی خیرکم من ینفع الناس، بهترین تاسو نه هغه څوک چې چاته نفع رسوي.
عام د اصول سره او قواعد سره برابر دي بهترین. نو دې کې ستا هغه اراده د خیر شوله چې دا علم هغه نور چې کوم د دې هغه ماورا کوم چې اهداف او کوم مقاصد هغه له خپله راځي، خو اول نه به دې نیسئ چې په د دې مسلک د لارې زه خپل دین او خپل هیواد ته خدمت وکړم، نو نیت اصلاح شو، الله تبارک وتعالی په دې باندې اجر کوي. نو دغه عبادت عام مفهوم دی وایي چې زمونږ ګران محصلین په دې باندې ځان پوهه کړي. څلورم هدف زمونږ د ثقافت اسلامي هغه دا دی چې مونږ داسې ځوان نسل ولرو چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم په اخلاقو باندې سمبال وي، په اخلاقو باندې تربیه وي. د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق دا ډېر دی، اخلاق په اسلام کې ډېر لوی مکان. مونږ د ثقافت اسلامي په مضامینو کې یو مضمون د اسلام اخلاقي نظام مضمون لرو، هغه په شپږم سیمیستر کې دی، غالبا پنځم سیمیستر کې دی. هغه به انشاءالله تاسې په خپل وخت سره هغه ویوئ. خو دلته هغه هدف دلته موږ ذکر کوو چې دلته دا زموږ د ثقافت چې موږ باید دغه د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق ځان کې راولو او د نبي صلی الله علیه وسلم هغه خوی او عادت ځان کې پیدا کړو چې تر څو د دې د لارې موږ دغه اخلاق نورو ته ورسوو. اخلاق ډېر عام مفهوم پراخه مفهوم لري. دې وجه نبي صلی الله علیه وسلم حدیث کې چې فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه د دې لپاره لېږل شوی چې هغه خلکو ته غوره اخلاق وښیم. بل حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې اسلام چې د اسلام باره کې وایي پوښتنه کوي، هغه وایي الاسلام هو خلق حسن، هغه ښایسته اخلاق دي، یعنې ټول اسلامي په ښو اخلاقو کې راغړه. اخلاق انشاءالله چې تاسې کوم کله دا مضمون اخلئ نو هغې کې په تفصیل سره کېږي. خو دلته یو هدف زموږ د ثقافت اسلامي د مضامین دا دی چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم ښکلي اخلاق زده کړو او ځان باندې عملي کړو او دغه نورو ته هم وښایو. پنځم هدف زموږ د ثقافت اسلامي هغه دا دی چې مونږ داسې ځوان نسل چې ولرو چې هغه په دې باندې پوهوي چې اسلام د اقتصادي او د اقتصاد دپاره او د معاملاتو دپاره خاص ښکلی نظام لري، او دغه اقتصادي نظام دغه معاملاتي نظام چې کوم مونږ او تاسو د لپاره خاص مضامین لرو د اخلو، دا باید په دې باندې موږ پوه شو چې اسلام چې کوم دغه د اقتصاد دپاره کوم د معاملاتو دپاره ځانګړی نظام کړی دی، دا د الله په فضل سره د ټولو ستونزو د اقتصادي ستونزو د اجتماعي ستونزو د هغې حل پکې شته، او الله تبارک وتعالی د هغې دپاره ډېر ښکلی نظام راکړی. نو دې دپاره یو هدف دا دی چې موږ په دې باندې پوهه شو چې اسلام خپل اقتصادي نظام لري، خپل معاملاتي نظام لري، په هغې کې سود نشته، په هغې کې ربا نشته، په هغې کې قبر نشته، په هغې دوکه پکې نشته، هغه ډېر په روښانه او په واضح ډول باندې. دې وجه نبي صلی الله علیه وسلم یو ورځ منډیي ته لاړ، ډېر په ساده الفاظو خلک پوه کړل چې من غشنا فلیس منا. یو د غنمو یو ډیرکی ولیده، یو چې هغه غنم د پاسه پې وچه چې لاندې لامدو، لاس یې پکې دغه لاندې لامدو پاس دغه، نو هغه سړي ته یې مخ راوګرځو او دا حدیث یې بیان کړ چې من غشنا فلیس منا، چا چې په معاملاتو کې دوکه وکړه هغه زما په طریقه باندې نه دی. نو دې وجې نه اقتصادي نظام اسلامي اقتصادي نظام ډېر واضح دی او هغې د ټولو هر قسمه دوکو او ظلم او د دې غبنونو او د دغه شي نه پاک صفا دی. د اسلامي ثقافت شپږم هدف دا دی چې موږ د دې اسلامي ثقافت د مضامینو په واسطه باندې غواړو چې داسې نسل وروزو چې هغه نسل هم دین او هیواد سره مینه ولري. دین او هیواد سره مینه لرل دا دواړه د وطن په فایده دي. ګوره موږ په تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې داسې خلک لرو چې که یو طرف ته مینه زیاته وه بل طرف ته نه وه، نو هغه د افغانستان په زیان باندې تمام شي دي. نو باید موږ داسې ځوان نسل داسې خلک ولرو، داسې مربي خلک ولرو چې دواړو ته ژمن وي، هم دین ته ژمن وي هم هیواد ته. دین سره مینه لري او هیواد سره مینه لري. هیواد سره مینه لرل دا د دین سره منافي نه ده، او د دین سره مینه لرل دا د هیواد سره منافي نه ده. دا دواړه
په خپل چوکاټ کې په خپل ځای کې د اسلام په رڼا کې سړی کولی شي چې هم هیواد سره مینه ولري او هم دین سره مینه ولري او دین سره به مینه خامخا لري ځکه دا د اسلام د چې یو سړی مسلمان وي هغه به دین سره مینه لري خو سره د دې باید د وطن سره هم ځکه وطن زمونږ او ستاسو د عزت ځای دی د ابرو ځای دی زمونږ او ستاسو پکې عزت خوندي دی زمونږ او ستاسو پکې ناموس خوندي دی په دې کې موږ خاپوړي کې دا زمونږ عزت دی نو باید مونږه وطن سره هیواد سره مینه ولرو او دا د اسلام سره منافي دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم کله چې مشرکینو د مکې نه ایسته نو مکې ته مخ راوګرځو که د خلکو زه د تا نه نه وی ایستلی نه په زور یې نه وی ایستلی نو زه د مکې نه نه وتلمه کله چې مدینې ته رسیږي نو هلته بیا څه وایي اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا مکه یا الله موږ ته ته د مدینې سکونت دا راته خوښ وګرځې زموږ سره مینه پیدا کړي لکه څنګه چې تا زموږ مینه د مکې سره پیدا کړې وه یعنې د خپل وطن سره د خپل هیواد سره مینه کول دا د اسلام سره کوم منافین دي باید موږ داسې ځوان نسل ولرو چې د دې وطن سره مینه لري د وطن سره مینه د دې اوس یو سړی په خوله وایي د وطن سره مینه لرم او یو عملي نو د وطن سره د مینې تقاضا دا ده چې هر د دې وطن وګړی د افغانستان وګړی د دې اوسېدونکی هغه به د دې په آبادۍ کې رول لوبوي هغه به د دې په حفاظت کې هغه به د دې په دفاع کې هغه به د دې وطن په دفاع کې هغه قرباني ورکوي څوک چې د دې وطن دشمن وي هغه به د دشمن وي څوک چې د هیواد دشمن وي هغه به د دشمن وي ځکه دا د وطن سره د مینې او د هیواد سره د مینې تقاضا ده که نه جعلي مینه او جعلي مینه چې بعضې خلک یې په خوله باندې وایي هغه کومه فایده نه لري او دا د اسلام په رڼا کې دا ځکه وطن لکه څنګه چې زموږ او ستاسو هغه پښتو متل دی وایي چې هر چاته خپل وطن کشمیر دی نو زمونږ دا ګران وطن افغانستان الله دې پکې صلح او امن راولي او الله دې دغه بدبختي او بدنیتي چې په دې وطن کې د الله دا ختمه کړي هیواد سره د مینې تقاضا دا ده چې مونږ ټول که محصلین دي که استادان دي که د دې هیواد نور وګړي دي هغه د دې په آبادۍ کې د دې په سوکالۍ کې د دې په امنیت کې د دې په پرمختګ کې پوره ونډه واخلو او ځکه دا د ټولو مسؤلیت دی لکه موږ ټول په دې باندې ښه پوهېږو چې هیواد د مور حیثیت لري نو مور لکه څنګه چې د مور عزت سړی کوي باید دارنګې د هیواد عزت او برو ځکه دا هیواد دې موږ ته عزت رابخلی دی دې موږ ته ابرو رابخلی ده دې موږ ته سوکاله ژوند رابخلی دی ځکه چې موږ تاسو وګورئ ما هم ډېر ملکونو ته سفرونه کړي دي او تاسو به هم کیدای شي انشاءالله راتلونکي وخت کې سفرونه وکړئ تاسو وګورئ هغه عزت چې الله تبارک وتعالی تا ته په خپل ملک کې درکړی دا په بل ملک تا ته څوک نه درکوي باید په دې باندې پوه شو د دې وجې نه ګرانو محصلینو ورونو چې په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې زمونږ او ستاسو عزت هغه په دې وطن کې دی هغه په دې خپل وطن کې دی نو عزت هم پکې دی نو هغه څوک چې دې ستانه د عزت اخلي ستانه د دې دا عزت خرابوي ستا عزت خرابوي نو باید د هغه مخنیوی وکړي او د دې وطن دفاع د دې وطن په حفاظت کې په سوکالۍ کې امنیت کې پوره ونډه واخلي او د هغه چا مخنیوی وکړي چې ستا نه خپل عزت اخلي نو محترمو د وطن سره مینه دا د اسلام او د دین سره کومه منافین ده بلکې د اسلام په رڼا کې وطن سره مینه ساتل دا د اسلام د اساساتو نه ده ځکه هر وګړی په خپل وطن کې هغه باعزته ژوند غواړي او سوکاله ژوند غواړي او هغه په خپل وطن کې خوشحاله لکه څنګه چې پښتو متل دی وایي هر چاته خپل وطن کشمیر دی نو موږ ته هم افغانستان د هر بل ملک نه هغه راته ګران دی او باید مینه ورسره ولرو او موږ ته په دې کې ژوند کول او په دې سره مینه کول او د دې د پرمختګ لپاره کار کول دا د هر څه نه باید اولویت ورکړو او مخکې ورته ورکړو الله دې موږ له توفیق راکړي چې دغه ژمنې ته او دغه مینې ته ژمن پاتې شو او دا صرف جعلي ژمنه نه وي بلکې حقیقي وي د دې ملک او د دې وطن سره اووم هدف زمونږ د اسلامي ثقافت د مضامینو د لوستلو نه دا دی چې موږ داسې نسل وروزو داسې ځوانان وروزو چې هغه
د دین د حفاظت دپاره، د دین ته د ژمنتیا دپاره، د دین د مقدساتو د حفاظت دپاره هغې د هغې په حق کې هر قسمه قربانۍ ته تیار وي. چې کوم وخت کې دوی نه د دین د حفاظت دپاره غوښتنه وکړلی شي، د دین د کامیابۍ دپاره، د دین د حمایت دپاره غوښتنه وشي، باید دوی ورته لبیک وایي، دوی ورته حاضر وي. ځکه چې د اسلامي ثقافت مضامین د دې هدف دا دی چې مونږه د اسلامي معتقداتو، د اسلامي مقدساتو، د اسلامي ارزښتونو د هغې حفاظت وکړو او د هغې هغه اهمیت او هغه اهداف چې کوم دي د هغې دپاره کوشش وکړو. ځکه دین د ټولو مسلمانانو د هغې دعوت ورکول، د هغې حفاظت کول، د هغې نشرول دا په ټولو مسلمانانو باندې لازم دی. هر سړي باندې د خپل وس مطابق ځان له دا د علماو وظیفه نه ده، ځان له دا د مولوي صاحبانو وظیفه نه ده، ځان له دا د استادانو نه، دا د هر وګړي وظیفه ده. خو هر سړی په خپل وظیفې مطابق، د خپل وس مطابق، د کیدای شي د علماو د هغه چې مشران د هغې مسؤلیت لوی وي، د وړو علماو د کشرانو د هغې لږ کم وي، د مسؤلینو همدارنګې د شاګردانو همدارنګې د هر فن خلک باید د دین په نشرولو کې، د دین په حفاظت کې، د دین په نصرت کې او دین سره په همکارۍ کې دې په نشرولو کې هغه پوره ونډه واخلي او دا خلکو ته ورسوي په صحیح معناو سره، په هغې کې د غلو او د افراط او تفریط نه کار وانخلي، تر څو مسلمانان په هغه حقیقي اسلام باندې پوه شي. هغې حقیقي اسلام چې کله ټولې نړۍ ته هغه شرح شي او حقیقي اسلام، نو خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې اسلام د مینې او د محبت، د سوکالۍ او د امنیت دین دی. او په دې کې چې کوم ارزښتونه دي دا ډېر اوچت ارزښتونه دي. باید په دې باندې مونږه ټوله نړۍ، ټول خلک پوه کړو او خپل هغه خلک هم پرې پوه کړو چې کوم د دین په تفسیر کې د ځینو شبهاتو د وجې نه خطا کېږي او غلط تفسیر یې کوي. نو الله دې وکړي چې مونږه د ثقافت اسلامي چې کوم دغه اووه اساسي اهداف مونږ ذکر کړه، په دې باندې پوه شوي او دا لاسته د دې مضامینو د وجې نه هغه لاسته راوړو. الله دې مونږ له په دې باندې عمل کول توفیق راکړي او توفیق دې الله راکړي چې دغې هدفونو ته ورسېږو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.